په بلجیم کې ژبې د بلجیم هېواد چې لا تر اوسه سلطنتي سیستم لري 3 رسمي ژبې لري. لومړی نیدرلانډس یا نیدرلنډي ژبه چې په بلجیم کې ورته ولامس یا په انګلیسي ژبه فلامش وایي. دویمه فرانسوي ژبه. دریمه جرمني ژبه. یو شمېر نورې غیر رسمي یا د لږکیو ژبې هم شته چې ځینې خلک پرې خبرې کوي، لکه هسپانوي، ایټالوي، عربي، پښتو، فارسي، دری، پولنډي، ترکي، انګلیسي او داسې نورې ژبې. خو په بلجیم کې 3 رسمي ژبې شته. لومړی لکه مخکې مو چې وویل نیدرلنډي ژبه یا نیدرلانډس. په بلجیم کې نږدې 11.4 میلیونه وګړي ژوند کوي چې د دغو وګړو نږدې 80 سلنه خلک په نیدرلنډي یا فلامش ژبه غږیږي. دغه ژبه په بلجیم کې د فلامش یا نیدرلانډس فلامش یا ولامس یا نیدرلانډس فلامس په نوم هم مشهوره ده. دا ژبه په هالند کې له نیدرلنډي ژبې سره ښې کلکې اړیکې لري چې موږ یې د هالندي ژبې یو ډول ګړدود هم بللی شو. د بلجیم هېواد په 3 برخو یا زونونو ویشل شوی دی. لومړی ولانډرن یا فلاندر، دوهم والونی یا والس او دریم یې بروکسل دی. په بلجیم کې ټول هغه وګړي چې د ولانډرن په زون کې اوسي ټول په نیدرلنډي ژبه ګړیږي. دا ډول په بروکسل کې چې د بلجیم بل زون ګڼل کیږي هم یو شمېر وګړي په نیدرلنډي ژبه ګړیږي چې د بروکسل د هستوګنو 22 سلنه جوړوي. دوهم فرانسوي ژبه. په بلجیم کې فرانسوي ژبه وروسته له ولامس نیدرلنډي نه دویمه ستره ژبه ده چې ډېر خلک پرې ګډېږي. فرانسوي ژبه په فرانسوي ټولنه یعنې والس یا ولونیا کې ګړنۍ او رسمي ژبه ده. دا ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې هم ډېری وګړي په فرانسوي ژبه غږیږي. په بلجیم کې نږدې 40 سلنه وګړي په فرانسوي ژبه غږیږي. په بلجیم کې ډېری نیدرلنډي ژبې شته چې فرانسوي ژبه خپله دویمه ژبه بولي او پرې خبرې کوي. دریم جرمني ژبه. جرمني د بلجیم تر ټولو وړه ژبه ده چې د بلجیم یوازې 1 سلنه وګړي په دغه ژبه د مورنۍ ژبې په توګه ګړیږي. په بلجیم کې 40,000 تنه جرمن توکمه وګړي ژوند کوي چې له دوی نه 90 سلنه وګړي په جرمني ژبه غږیږي. دغه سیمه چې اوس جرمن توکمه وګړي پکې اوسي په 1919 زیږدیز کال کې د بلاروسي لخوا بلجیم ته د لومړنۍ نړیوال جګړې د جرمنۍ په توګه ورکړل شوه. په 2006 زیږدیز کال کې څېړنو وښوده چې په بلجیم کې د فرانسوي ژبو په پرتله ولامس نیدرلنډي ژبې ډېرې ژبې زده کوي او څو ژبیز دي. د بلجیم 59 سلنه فلامش نیدرلنډي ژبې وګړي په فرانسوي غږیدای شي او 53 سلنه یې په انګلیسي ژبه په ښه ډول غږیږي. حال دا چې په فرانسوي ژبو سیمو کې یوازې 19 سلنه وګړي په نیدرلنډي ژبه او 10 سلنه په انګلیسي ژبه ګړیدای شي. د بروکسل په ښار کې 90 سلنه په فرانسوي ژبه، 50 سلنه په فلامش نیدرلنډي ژبه او 41 سلنه په انګلیسي ژبه ګړیدای شي.